نو مارک دا کولو چې ګورا الله پاک فرمایي کې فتکفرون سرنګ کفر کوي په الله باندې بالله په الله وقد کنتم اموات او تاسو مړوي نطفي وي پاسلام د پلارانو کې فاحیاکم رب کریم ژوند پرهمونو د میند ثم یمیتکم یا بتا سمړه کوي ثم یحییکم یا بتا سي ژوند یا بدغ الله تاسو ملي ترجون تاسو ورګرځولې هو الذي الله پاک غزاد دے خلق لكما چستا سود نفع د پاره پیدا کړی دي ما فی الارض جميعا تمام غسو جسمک کی دي ټول پټولا فقها دین استدلال کی اصل پښیو کې واحد لکه تمهید د ابن عبد البر سلورم جلد 67 صفحه او یو سل دری سل وختمه صفحه اغیم دا قاعده ذکر کړي الاصل فی الشیء الاباحه اصل پښیو کې واحد دی حرمت دا د عارض د وجه راځي مونږ اکثر مسائلو کې متمسکین په اصل یو ښا متمسک سی منګولې لګو په اصل په شو کې بحث حرمت د عارض د وجه راځي چې څوک ورته حرام وای ناروا وای دلیل باغ پیش کړي ځکه حرام څه ته وای ما ثبت النهي فيه لعارض ولکه پیږي کنه الاشباح والنظائر د سیوطی بیروت والا چاپ دے شپیتم صفحہ الاشباح والنظائر د علامہ سیوطی بیروت والا چاپ دے شپیتم صفحہ دا رد المختار د علامہ شامی اول جلد 105 صفحہ بیروت چاپ دے رد المختار د علامہ شامی اول جلد 115 صفحہ بیروت والا چاپ دے ان الاصل فی الاشیاء الاباحه وان الحرمه بالنهي عنها شرعا مبسود د سرخسی دان سرولی کوي مبسود د سرخسی سلیریشتم جل او وشتم صفحه سلیریشتم جل او وشتم صفحه بیروت والا چاپ دی فتح الباری دیار لسم جل 235 صفحه فتح الباری د ابن حجر اسقلانی رحمه الله دیار لسم جل 235 صفحه دم لیکلی چې اصل پښو کې باحد دی دار نشر الكتب الاسلامیہ لاہور پاکستان محلہ ابن حزم زان سرولی کی المحلہ ابن حزم محلہ ابن حزم اول جلد 77 صفحہ بیروت لبنان دار الافاق الجدیدہ بیروت چاپ دے المنصور فی القواعد المنصور پساسرا المنصور فی القواعد زرکشی دے امام زرکشی لیکلی اول جلد 315 صفحه کویت وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیه هغه چاپ کړي المنصور فی القواعد للزرکشی اول جلد 315 صفحه تحفۃ الاهوزی فی شرح جامع ترمذی د مبارک پوری بیروت والا چاپ دیغا تحفۃ الاهوزی فی شرح جامع ترمذی د مبارک پوری وهابی دی سلورم جلد 301 صفحه سلورم جلد 301 صفحه البحر المحيط في اصول الفقه البحر المحيط في اصول الفقه سلورم جلد 315 صفحه سلورم جلد 315 صفحه فتح القدیر ابن حمام بیروت والا چاپ دی اوم جلد 3 صفحہ فتح القدیر ابن حمام بیروت والا چاپ دی لبنان والا اوم جلد 3 صفحہ رد المختار ابن عابدین شامی 2 حوالم ځان سرولی کوي رد المختار د علامه شامی سلورم جلد یوصل اوش پیتم صفحہ رد المختار فتاوی شامی د ابن عابدین سلورم جل یوصل اوش پیتم صفحہ اعلام الموقین ابن قیم دوابیانو سرکرده دی بیدی نه سړی تیر شوی دی امام سے پسې پدی کتاب کې زی پسې تعقب کوي او بیدینی ظاهری بعضی بیدین خلق ورته شیخ الاسلام وای زمانه ولته شوی داخل کوم چې شیخ الکفر دی هغه ته خلق شیخ الاسلام وای او کوم چې شیخ اکبر دی هغه ته خلق شیخ اکبر وای خلق ولته شوی دی لیونی شوی ابن تیمیه مجسم او ابن قیم دا نوم د سړی توب نه دی قیم خدای پاک دی ورته ابن قیم د خدای زوی وای
عیسایان غوندي دي وابیان ښه. نبی اسلام د بخاری حدیث کې وای انت قیم السماوات، تقیم د اسمانونو دی. او دی ورته ابن قیم، شیخ الاسلام ابن قیم د خدای زوی. عیسایان شو کنه شو اصل شو دغان غوندي دي مشرکان دي. نو دا دویم جلد 308 صفحه دم دالی کلی. تمهید د ابن عبد البر نهم جلد 215 صفحه. تمهید د ابن عبد البر نهم جلد 215 صفحه. المحصول في علم الاصول، المحصول في علم الاصول شپږم جلد یوصل یو دیرشم صفحه د رازی دی للرازی. ریاض سعودی عرب جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیه اغینه چاپ شوی. المحصول في علم الاصول اول جلد یوصل یو دیرشم صفحه للرازی. ریاض سعودی عرب جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیه اغینه چاپ شوی دی. پوښوي بهرحال ابل رساله زما رجستر ما تلاس تراشی پاګه کې ما 500 نه زیاتې حواله پر غونډې کړې دي. ها چرته بلاس تراشی او وضاحت نو اصل په شو کې باحت دي حرمت د عارض د وجه راځي. بیا باز ورکه د معاملات د عبادت فرق کوي او صحابه جنگي را جنگي راځو ورپس. هو الذي الله پاک غزا نه خلق لكم چې پیدا کړی دي تاسو نه پیدا پار تمام هغه چې بزمګه کې دي اے الارض وما فيها. ظرف او مظروف دواړه مراد فی الارض، یوازې ظرف مراد نه دی ما فی الارض پوش، بلکې ارض او ما فی الارض دواړه مراد دي جميعا دا ټول دې د پاره چې تاسو په نفواله عبرت حاصل کړئ. هغه ته اعتراض کې چې مړه لړم عمر کې سر نفع ده جمل لیکلي دي چې دی هغه هواګان او ضروري اشیاء څه کوي هغه خوري چې انسان او مسلمان ته ضرر رسي والګه پیږي کنه. بلدا دې چې لړم نه عبرت والا کنه چې الله رب العزت بستر کو یو شی پیدا کړی دی او چې سړی وکړي سمې پرړانګي ته وبس د الله تعالی د قدرت دغه دلیل یو ګرځاو کنه دینی فائدہ تنه والا ستاسو نه فائدہ پر الله پیدا کړی دی کنه عبرت نه واخلا. راځو ورپس خالق لړم کې نفشت کنه سوخ کې بخل کو لړمان رټینګول او خرصول دي د دنیا په دم پکې ده کنه ته غونې دي خرڅ کړي ته مر پسې ګرځي. ثم استوى بیا الله تعالی قصد اراده وکا بعد خلق الارض الک خدای تعالی ول زمکه پیدا کا زمکه اول پیدا ده اسمان ورپسې بعد کې پیدا دي. زمکه چاول کې پیدا کنه ګول ما ګول شیو ګول وا او اسماني بیا پیدا ک. نو د اسمان د پیدایش نه پس والارض بعد ذلك دحاها زمکه بیا او غوړه ولا نو تطبیق راغی. پوښتنه د ما دي خبره باندې. ثم استوى بیا خدای تعالی اراده وکا استوا ډیره معناګانې راغلي دي ښا په دیر شو معناګانو باندې تقریبا استوا راځي چې پنځل ذکر کړی دي. یا موضوع کې بدین هم بحثو سورۃ طه وغیرہ کې اوس وخت کم نه بل مدعو یم ختم نه بخاری دی دعوت دی پروګرام تروانه 100 غنټه مسلسل خبرې درې کډې نیم یو کنه دې شي. ثم استوى بیا خدای تعالی اراده وکا پس د پیدایش د زمکینا قصد نو استوا په معنا د قصد ده. ثم استوى الى السماء ابن عباس سے معنی کی ثم عمد الى خلق السماء د زمکی د پیدایش نه پس الله اراده وکا پیدایش د اسمان ته زمکه ګول ما ګول و. سورہ نازعات کې وی چې اسمان پیدا ک والارض بعد ذلك دحاها د اسمان د پیدایش نه پس زمکه ته واپس متوجه شوغه و غړوله. پیدایش مقدم دی غړولې مؤخر دی. اول زمکه پیدا شو خو ګول ما ګول بیا اسمان پیدا شو بیا هغه نه پس زمکه و غړوله تطبیق راغی تعرض نشته. فسواهن دا ضمیر چې کوم دی راځي د اسمان ته
کته چې اسمان په مفرد دی په معنا د جمع کې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم واسمن الله تعالی ما جوړ کړ بل زی راځي کنه فقدواهن 7 سماوات فسواهن قد تعالی دا برابر کو سیرها دی او ګرځول 7 سماوات او اسمانونه سودی او دی ښا اباظ خلک وی نه هدي دا پغی باندې رد راغی ښا نه هم نه دي منطقيان وی حکمت والا بی دینه اسمانونه نه هدي اتم ورګي فلک او ثوابت دي او نه هم ورګي فلک او افلاک دي کما قل خدای وی ودی دی وی نه هدي دا دې د قران سره مقابله ده صحیح وهو ذاق د تعالی بكل شی په هر یو شی باندې علیم پوهه دی علم والا دی جلالین بدیز لیکلی مجملا و مفصلا په هر شی باندې اجمالی او تفصیلی علم چلای صرف ذات الباری دی او بدیز باندې ناقد د جلالین لیکلی دی هاذا هو مذهب اهل السنه والجماعه په هر شی اجمالی او تفصیلی علم چې دوانه لري ودا د اهل سنت والجماعه مذهب دی د سراشه د ستراشه شام مریض ته چا مذهب دی دا د اهل سنت والجماعه مذهب دا دی چې هو بكل شيء علیم دا خدای تعالی په هر شی باندې علم لري مجملا مفصلا اجمالی او تفصیلی او دا مذهب د اهل سنت والجماعه دا مذهب دی د مخلوق باره کې دا چرته نه دی راغلی چې په هر شی باندې د علم لري اجمالی او تفصیلی او دا غدي مذهب د اهل سنت والجماعه دا د الله تعالی باره کې راغلی د مخلوق علم اجمالی او تفصیلی په هر شی باندې دی چرته چې د کلی علم نسبت نبی صلی الله علیه وسلم مبارک ته راغلی دی دې کلی اجمالی وایي دغه ک اجمالی او تفصیلی دواړه کې دا خدای باری تعالی خاصه ده قران کې خدای د الله تعالی باره کې راغلی نو چې الله تعالی جل مجده بارک راغ نو بل چاته څنګه تفصیلی ورکی زین دې په کار کوي کنه کوي نو دې بارک به احتیاط نه کار اخلي خان نو دا الله تعالی په هر یو شی باندې علم لري اجمالا او تفصیلا او دا مذهب د اهل سنت والجماعه دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً جاعل کی مونږ وختي خبرې وکړو دیزی کی په معنا د خالق دی ځکه جعلی بسیط دی جعلی مرکب نه دی چې په معنا د مسیرون سره واخلو قال وإذ قال اذ دا ظرف دی فعل وته مقدر دی او دا منصوب دی واذكر آیات کا اغه وقال ربک چې او فرمایل رب کریم استال الملائکه فرشتگانو انی جاعل یقینا ز پیدا کوونکی يم فی الارض پزمک خلیفتا یو خلیفہ مکه جنات وګړه هغه لاړ انسان خلیفہ رستور پس راغی یا خلیفتا خلیفہ یخلفنی فی تنفیذ احکامی زما نیابت بکی زما خلیفہ وی زما نائب مناب وی بنافذ ولو د احکام زما کی پدې زمکه زما احکام منافذ زما خلیفہ وی یا داوود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض او داوود علیہ السلام د الله خلیفہ هر نبی د الله خلیفہ دی د الله احکام منافذ ول پس مکه او کته وی چې خلیفہ واغې ته وی چې اصل مرشي او داغه نه پس کینه هغه ته خلیفہ وی یا اصل چرته لاړ او داغه ډیپټي څوک سنبالي دا خلیفہ یا اصل بیمار پوه داغه تسویل شي څوک چې داغه په ځکه نه هغه ته خلیفہ وي او د الله تعالی جل مجده نه چرتزي او نه وفات کیږي او نه بیماریږي داغه خلیفہ ته څه ضرورت چې د خلیفہ نیولو جواب داغی داده چې د باری تعالی یو شتم ضرورت نشتا ضرورت خلیفت د عام بشرو نو د عام بشر په خاطری خپل یو سفیر او ترجمان او خلیفہ وټاکلو چې آدم علی السلام یک عام بشر د باری تعالی نه ډایرک اخذ نشي کولای لکه دې په غایت تدنس قدرت خری کې پروت دی ګناه کې لیت پیت دی عام بشر کې لګوا
او رب کریم په غایت تقدس کې د انتهایی پاکي کې دی. اوس تعلق جوړول نه هم لا بودی، د تعلق به د بشر د غزاد سره جوړي او نشي جوړولې د قدرت او تدنس کې دی، هغه تقدس کې دی. اوس بس کېږي یو واسطه پکار ده. واسطه دا سه واسطه چې هغه جهته دي، دو جهته لري. په یو جهت اخذ کوي، په بل جهت القا کوي. په یو جهت استفاده کوي، په بل جهت افاده کوي. نو دغه وسایط الله انبیاء کرام وګرځول او دا هغه وسایط د جملې نه آدم علی السلام هم دي. د عام بشر ورته ضرورت، عام بشر خو ډایرک احکام نشو راغستل، په دې انبیاء به وحی راغله، دی به اخذ کو استفاده به وکا، نو بیا به عام بشر ته افاده کولا. زما دي خبره باندې پوښ. الله رب العزت د خپل نائب قران کریم کې په سلور نامو ذکر کړی دی. آدم علیه السلام تا تبراشی 31 نمبر آیت را روان دي قریب برش پوښ. بل ځای ورته بشر ویلې دی، بل ځای ورته خلیفہ ویلې دی، بل ځای کې ورته انسان ویلې دی. سورۃ بقره کې ورته خلیفہ ویلو، آدم ورته ویلو. سورۃ سواد کې الته ورته بشر ویلې دی، انی خالق بشرا. سورۃ حجر کې 36 کې ورته انسان ویلې دی، لقد خلقنا الانسان. ولکه پوښ کنه د نائب والی د لحاظ نه ورته خلیفہ ویلې دی، الله نائب دی، تنفیذ د احکام د باری تعالی کوي. پوښ. او د ګندمی رنگ د لحاظ نه چې دا ابن عباس ته فرمایي چې دا من ادیم الارض الله پیدا کړ. او دا خبره جلالین علام کړي ده چې دا من ادیم الارض الله پیدا کړ. نو په دغه اعتبار ورته آدم ویلې دی علیه السلام. او د حقیقت او د ماهیت په اعتبار ورته انسان ویلې دی، او د ظاهری جسم په اعتبار ورته بشر ویلو. باقی د آدم علیہ السلام نوم 15 آیاتونو کې راغلی دی، او دا واقعیا خدای تعالی او ځای قران کریم کې ذکر کړي، او هر ځای جدا جدا مقاصد دی پکې خام. هر ځای پکې څه جدا جدا مقاصد دي. قالو فرشتو ورته ویل دا اعتراض نو، او مخکې مشورم نه وخت چې الله کې د فرشتو سره مشوره کوله. مشوره غوښتو کې چې د کار په عاقبت خبر ني، نو خلکو سره مشوره وکړي. او الله هغه مخکې راغی چې هغه علم لري هر یو شی باندې مجمله او مفصله، اجمالی او تفصیلی دواړه توګه باندې. دا مشوره نه و، دا صرف د فرشتو هغه درې اظهار کول ولې دی رې خلکو ته ظاهره کوم، اگر چې خدای تعالی ته معلومه و ظاهره ولې عام خلکو ته. او فرشتو چې دا خبره کوله دا غیبت نه، دا غیبت نه، بلکې دا طلب د حکمت او دا نه د انسان غیبت او د آدم علی السلام او نه په خدای تعالی باندې اعتراض و، بلکې مقصد د دې دا طلب د حکمت. د اولاد کې بس خلک پیدا کیږي، سفک الدماء وکړي، قتل وکړي، ګناه وکړي، دا ولې پیدا کی؟ دې څه حکمت؟ طلب د حکمت په خاطر فرشتو ویل اتجعلوا فيها اتخلقوا فيها، آیت پیدا کې په دې ځمکه کې منغسو کو یفسدوا فيها، چې فساد وکړي په دې ځمکه کې په ګناهونو سره، ويسفك الدماء او ویني بتوي یریقها بالقتل، ویني بتوي په قتل سره. انسان نمخ کې بزمکه پیری پاتې شو، هغه به د شیزونه کول، انسان راواغسته په غیبه دی قیاس. و بیان وی چې ابن سیرین سی وی اول من قاسه هو ابلیس، اول قیاس ابلیس کړو. وې د ابلیس بچیا دروغ سره وي، همدا قران کریم دا د موږ روان کو د ابلیس قیاس بعد کې را روان دي، چې قیاسونه کول زده خوره پیدا یم آدم علی السلام د اوره پیدا دي، آدم علی السلام یا پیدام نو اول قیاس فرشتگانو کړو. الله ورته بشر او انسان پیدا کوم، وی دی به قتل کوي، دی به دا کوي، ګناه به کوي، ویني به توي، دی ولې وی دی قیاسن وی، اول قیاس فرشتگانو کړي.
او ابن سیرین صاحب د قول محمل دا دی چې اول من قصده هو ابلیس، ناغه منطقي او د نص مقابله کې او غلط قیاس هغه یاد دی. صحیح قیاس چې کوم فقهاو کړي دا اول فرشتوم کړي، انساني مقیس کو او جناتی مقیس لیک او علت مشترکه ورکی سک قوه غضبیه او قوه شهویه کا خبره باندې پیږي. نو ځکه وی چې تجعلوا فيها يتفيدا کې پدې ما يفسد فيها، هغه څوک چې فساد وکړي پدې کې په ګناهونو سره او یسفك الدماء او ویني بتوي یوریکها بالقتل. انسان کې سلور قوی راجم شي وی آیات ساتي. سو قوی یو قوه غضبیه ده او دا قوه غضبیه مقتضی د سفك الدماء ده. غضب کې سړی راشي د خلکو ویني توي کنه، دا په دې ځله مستوی لیکلي د خلکو ویني توي قوه غضبیه هغه مقتضی د سفك الدماء ده. او دوی انسان کې قوه شهویه ده او دا مقتضی د فساد ده، فساد کې. او درې مچ ده نو دا قوه عقلیه ورکه الله تعالی خود لیدا او دا مقتضی د کمال الله. او مخلوق چې دی نو دا درې اقسام لري. یو ملائک دي، نو ملائک عقل لري خو شهوت نه لري. دویم دواب دي، عام حیوانات دي، دی شهوت لري خو عقل نه لري. او دریم حضرت انسان دی، عقل هم لري شهوت هم لري. د انسان عبادت د فرشتو د عبادت نه غوړه دي. ولی فرشتي عبادت کوي عقل لري شهوت نه لري. ولکه پوښتنه رکاوټ ورته نشته. انسان عبادت کی سره د رکاوټ نه کوي، شهوت هم لري، غضب هم لري، عقل هم لري، بیا عبادت کوي. د دې عبادت د فرشتو د عبادت نه څه شو دا غوړه دي. نو کدی په مقتضا د قوه عقلیه باندې لاړو نو مقام د مقام د فرشتگانو نه د اوچتیږي خام. او که په مقتضا د قوه غضبیه او د شهویه لاړې بیا به د زناورو نم څه شي نامخکته شي. لکه چې قوه عقلیه پری دي بیا اولئک کل انعام بل هم ضل، پشان د زناورو شو بلکې د غینم زیاده گمراه شو. دیو جنا پنځل لزای قران کریم کې راځي د کافرو باره کې چې که په جنگ کې د کافرو خزر راولي یا کافرانو سړی راولي، الله وی او ما ملکت ایمانکم. نو من راضی د پاره د ذویل قول او ما راضی د پاره د غیر ذویل قول. وګوره د زناور په صف کې کافر چولی ما ملکت ایمانکم، مې ورته ویلې من ورته نه وای. ځکه دی په قوه عقلیه نه ذکر نه، قوه عقلیه نه استعمالي په غضبیه زی. تما دی خبره باندې پوښی قالو فرشتگان رب کریم توي اتجعل فيها يتغرزه پیدا کې په دې ځمکه کې مانه غسو يفسد فيها چې په مقتضا د قوت شهویه وا فساد کاندي په ځمکه کې په ګناهونو سره ويسفك الدماء او په مقتضا د قوت غضبیه وا دی وینه توي. ونحن نسبح بحمدك او مونږ چې حال د جمله حالیه ده تسبیح تنزیه مونږ پاکي بیان اوستا بحمدک کې بار غلي ده د ملابست ده ته ورو وایي مونږ پاکي بیان اوستا متلبسین بحمدک په حال کون ستا چې متلبس په حمد ستا سره یو یا نسبح مع حمدک اے نقول سبحان الله وبحمده دا فرشتو ثناوا ونقدس لك لم چا زید غستر جمله حالیه ګرځولې ده او حال دا مون پاکي بیان او ستا نسبت د پاکه کوتا تا اما لا یلیق بک پاکي کوستا پاکي بیان او ستا د هغه سنا چې ستا شان سره نه خي نه پدې استخلاف حقدار مون یو هم خلیفہ ونیسا. الہ العالمین ورته فرمایل انی اعلم ما لا تعلمون، یقینا ز پویګم پاغه چې تاسو نه پویګی. تاسو خو دې کې قوه غضبیه ده او دغه په مقتضا باندې څه کې وینه بچوي او دغه کې قوه شهویه ده او دغه په مقتضا باندې فساد کوي. تاسو نه پویګی
دا شهوت مقتضی د عشق دی په ما به عاشق شي او غضب مقتضی د سده د جهاد دی زما دشمنانو نه بستر پرې کوي دا درې واړه قوی په حضرت انسان کې د کمال په ما به عاشق شي زما په حبیب به عاشقان شي نو زه چې پس پوهېږم تاسو په هغې نه پوهېږئ زه به آدم علیه السلام پیدا کوم کار ولرئ پوه شئ زه پوهېږم په هغه چې تاسې پې نه پوهېږئ چې هغه مصلحت دی په استخلاف د آدم علیه السلام کې په هغه مصلحت زه پوهېږم بل دا ګوره د آدم علیه السلام د اولاد کې مطیع بم راځي تابعدار عاصی بم راځي نو چې عاصی مطیع دواړي نو الب عدل د الله ظاهر شي نو حکمت په خلق د دې کې څه شو اظهار د عدل د باری تعالی جل جلاله